بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو، کامران تالش یم ستاسو په درون خدمت کې. یو ځل بیا د شاعرانو ملګرو ته عظیم خلیل صاحب او زمونږ چې کوم د میر جمال صاحب د دوی خواله دوی کلي له اچینی بالا له راغلی یم. نو زړه مې وغوښته چې دا د ادب ملګري، دا د ادب مینوال چې دوی نه څه وورو، دوی نه څه ریکارډ کو، ځکه چې دا ډېر هغه د زړه پورې شعر، په زړه پورې غزل لیکي او د ولس چې کوم دی ډېر خوښ دي د هغه. نو د دې یو وړوکی غوندې بنډار را جوړو. اول د سره زه یو څو خپل شعرونه په لنډ بهر شاملول غواړم. عظیم خلیل صاحب مطلع عرض ده، وایي چې دا پښتانه خلک ښکلي او خواږه خلک راپا بسیو که نه د کامو د خلک، مننه راپا بسیو که نه د کامو د خلک او لکه لږو وخوړل د کاله خلک، لکه لږو وخوړل د کاله خلک او لکه لږو وخوړل د کاله خلک اکثر په خوب کې راځي زمونږ مړه خلک، اکثر په خوب کې راځي زمونږ مړه خلک، او بل ته درانه چې ګوري آوي درانه خلک. دا شعر د تاسو ته ډالۍ وي چې بل ته درانه چې ګوري آوي درانه خلک او وینم یې نه له مودو زما د وره خلک، وینم یې نه له مودو زما د وره خلک او تالش د ناست په پوله یادی زاړه خلک. دلته مو چونکې د ستاسو د تره او د ستاسو والد صاحب ذکر وکړو، نو مطلب د هغې ذکر هم پکې کول لازمي دي. نو تالش د ناست په پوله یادی زاړه خلک، دا و چې زما د لنډ بهر یو څو شعره. اوس عظیم خلیل صاحب ته دعوت ورکوم. زمونږ د دې نن بنډار صدر چې کوم دی دا زمونږ چې کوم دی میر جمال خان دی. نو زه اخر کې به هغې ته بلنه ورکوم. نو زه عظیم خلیل صاحب ته خواست کوم چې هغه خپل یو غزل نیم موږ سره شریک کړي. ډېره مننه طالب صاحب، ټول نه اول خو ستا شکریه ادا کوم چې ته راغلې دومره زمونږ د غریب خانې ته او موږ سره موږ له دې وخت راکړو. خپل یو مسلسل غزل به در سره شریک کړم. ارشاد چې د پښتنو په دغه مې لیکلی دی. ارشاد ستا په سر شمله وه خو اوس نشته دی، ستا په سر شمله وه خو اوس نشته دی، کور دې دبدبه وه خو اوس نشته ډېر ښه. او شل یاران به هر وخت میلمانه وو ستا، او شل یاران به هر وخت میلمانه وو ستا، شل یاران به هر وخت میلمانه وو ستا، لویه یو حجره وه خو اوس نشته. ډېر ښه. او برید به دې په شونډو ښه کونډه ساتل، ډېره برید به دې په شونډو ښه کونډه ساتل، ګیره دې اوږده وه خو اوس نشته. ډېر اعلی، ډېر زبردست. لوړ به دې یو برج و د ډیوډۍ په سر، لوړ به دې یو برج و د ډیوډۍ په سر، او پاس به یو ګوله وه خو اوس نشته. ډېر زبردست. یو به و پنډزی بل چریز ټوپک، یو به و پنډزی بل چریز ټوپک، بل به دومبیله وه خو اوس نشته دی. ډېر اعلی، ډېر ښه. او ستا به د هر چا سره په هر ځای کې، ستا به د هر چا سره په هر ځای کې پاکه معامله وه خو اوس نشته دی. ډېر ښه. او ځان به دې ښه ستړی په محنت کړلو، ځان به دې ښه ستړی په محنت کړلو، ټنډه دې خوله وه خو اوس نشته. ډېر زبردست. او ځان به دې کړو ستړی، ځان به دې ښه ستړی په محنت کړلو، ټنډه دې خوله وه خو اوس نشته دی. د ښه شعر د ښه غزل لیکلو دا یو خوند دی. مطلب لکه سړي ته چې هغه فلم مصره سړی ووایي نو د دوم سړی ورپسې خپله سړی جوړ کړي. نو د ستاسو د پیله مصرې نه به موږ د دومه مصرې هغه واخسته. اوس زه دعوت ورکوم زمونږ صدر صاحب ته
چې دی مطلب خپل کلام موږ سره شریک کړي. مننه جی د دومره خوندور کلامونو نه بعد زما کلام خو زه به نه نیسي خو زه به تاسو ته ډالۍ کوم موږ سره جی بله ځای دی ټولو پښتنو وروڼو ته ډالۍ کوم چې ارشاد چاته په سپک نظر کتل زموږ مذهب کې نشته. چاته په سپک نظر کتل زموږ مذهب کې نشته. دا بدې ردې او کنزل زموږ مذهب کې نشته. ډېر ښه. او شعر دی چې پرون انسان ولال کړی چا په پسه چاړه. پرون انسان ولال کړی چا په پسه چاړه. پرې ځناور حلالول زموږ مذهب کې نشته. ډېر ښه. او شعر دی چې ستا به عادت وي ښه په شوق دی خپل عادت پوره کا. ستا به عادت وي ښه په شوق دی خپل عادت پوره کا. خو لیوني په عذابول زموږ مذهب کې نشته. ډېر اعلی ډېر زبردست ډېر خوندور. دا لږ ډېر ژوند دی رقیب په ځان احسان وګڼي. دا لږ ډېر ژوند دی رقیب په ځان احسان وګڼي. ګینې موزي ژوند دی پرې خپل زبردست تشبیه یار ډېر زبردست. او اخیری شعر دی چې د میر جمال سر ته به پروت وي ستا تصویر دلبره. د میر جمال سر ته به پروت وي ستا تصویر دلبره. تصویر ویستل تصویر خپل زموږ مذهب کې نشته. مننه جی ډېر زبردست ماشاءالله. دا و میر جمال صاحب چې خپل خوندور کلام نه موږ موضوع زګړو. تاسو به چار چاپیره د فصل دا شوتل وینئ زموږ سره په خوا کې اوبه هم روانې دي او مطلب د اوبو یوه ویلام د او بوټي نو دې خبرې د ماحول د چاپیرچل په موږ کې یوه غره پیدا کړه. یو د رومانوي غزل یو تمنا یې راکې پیدا کړه چې زه تاسو ته ډالۍ کوم. وایي چې په دې چار چاپیر او ښایسته چاپیرچل کې په دې خوندور ماحول کې خوندورو او زبردستو یارانو سره زه دا غزل تاسو سره شاملوم. وایي چې رو رو لوګي کوي خو اور نه اخلي. میر جمال صاحب رو رو لوګي کوي خو اور نه اخلي. زړه دی چې بې له تا ټکور نه اخلي. ډېر ښه دی. مننه. او هغې ته وایه چې پوره د حسن. هغې ته وایه چې پوره د حسن په سپینه زنه د خال تور نه اخلي. ډېر ښه دی جی. مننه. او دلته نفرت زړونو کې ځای جوړ کړی بې له مطلبه نوم ضرور نه اخلي. ډېر ښه جی دا بیا وایي. مننه. دلته نفرت زړونو کې ځای جوړ کړی بې له مطلبه نوم ضرور نه اخلي. او دا چې د امن په ځای جنگ راغلی. دا چې د امن په ځای جنگ راغلی ځکه دې کلي کې څوک کور نه اخلي. مننه. او دا چې د امن په ځای جنگ راغلی ځکه دې کلي کې څوک کور نه اخلي. او اغیار ته وایه ما دې وجني خیر دی. اغیار ته وایه ما دې وجني خیر دی خو د وطن نوم مې د نور نه اخلي. د دې شعرونو سره زه تاسو نه رخصت اخلم. یو نړۍ مننه زموږ صدر صاحب او عظیم خلیل صاحب چې دومره ښکلی بنډار مو را جوړ کړو په دې ښایسته موسم کې. د 8 مارچ د مازدیګر 5 بجې دی او دا نیټه ده. او د اچینی کلي کې زړه مو غواړي چې بار بار موږ دې ځای له راشو موږ تاسو نه دلته خواږه کلامونه ریکارډ کړو او یو خوندور محفل جوړ کړو. ولې چې تاسو ډېر د مینې او د ادب خلک یې. الله مو ښه ده و باد لره. ډېره ډېره مننه جی.